السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د ډي جي یعنی ډیزل جنریټر پر رابطه باندې ده چې ډیزل جنریټر تاسې څنګه سٹارټولی شئ او د انجن د سٹارټېدو څخه مخکې تاسې باید د انجن کوم شیان چیک او ټیسټ کړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کله چې تاسې ډي جي انجن سٹارټول غواړئ نو اول تاسې ای سی پی چې دې ته الکترونیک کنټرول پینل ویل کېږي د جنریټر دې ته ورشئ او په دې کې سیټینګ وکړئ د مینوال یا اټو سیستم د جنریټر د چلولو. د سیټینګ د سیټ کولو او برابرولو وروسته که چیرې ایرر شو نه کړي او په نورمال حالت کې وي نو دوستانو تاسې بیا کولی شئ جنریټر په نورمال ډول باندې سٹارټ کړئ او که چېرته ایرور شو کړي نو دوستانو تاسې بیا دوباره سیټینګ له ورشئ او د دې سیټینګ برابر کړئ او دا پریس کړئ او د پریس کولو څخه وروسته که چیرې جنریټر ایرور شو نه کړي نو د دې نه وروسته دوستانو تاسې بیا جنریټر په نورمال ډول باندې سٹارټ کولی او د جنریټر د سٹارټېدو څخه مخکې تاسې باید د جنریټر څلور مهم شیان چیک کړئ او د دې نه وروسته دوستانو تاسې بیا ډي جي جنریټر سٹارټ کړئ. کوم شیان چې تاسې چیک او ټیسټ کوئ، اول باید تاسې فیول ټینک چیک کړئ چې آیا زموږ تیل پوره دي که نه دي. دوهم تاسې باید د جنریټر کولینګ لیول چیک کړئ یعنی د راډیاټور د اوبو لیول چیک کړئ. دریم د انجن موبلین چیک کړئ چې لیول د موبلینو یې پوره دی که نه دی. څلورم او اخري تاسې باید وګورئ چې په ای سی پی د جنریټر یعنی په الکترو کنټرول پینل باندې څه ایرور یا فالټ خو نه شو کوي. نو د دې نه وروسته که د جنریټر حالات نورمال وو نو تاسې جنریټر دوستانو په نورمال ډول باندې بیا د دې هر څه څخه وروسته سٹارټ کولی شئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.